زما یو کوچنی ورور دی، متاسفانه چې کابل کې نه دی. که چېرته په کابل کې وای تاسو پوهېږئ چې ما په کوم ښوونځي کې شاملوو، پرته له شکه ما به په اشرف ښوونځي کې شاملوو. اشرف ښوونځی له نیکه مرغه زموږ استاسو د هیواد جید عالم داعیه او لیکوال قدرمن استاد شمس الرحمن فارح د دې بنسټ ایښی دی. استاد شمس تاسو پیژنئ، له څېرې سره آشنا یاستئ، ویډیوګان به مو حتما ورته کتلي. ماشاءالله تکړه داعی دی. نو هغه د دغه مکتب ایجاد ایښی دی او دا مکتب به یوازې دا نه چې ستاسو اولادونو ته به زده کړه ورکړي، بلکې ستاسو د اولادونو د اخلاقي روزنې د تربیت لپاره یو مهم رول ادا کوي. او یو بل ډیره مهمه خبره ده استاد اصلا په دې باور او انګیزه دی چې موږ دلته په شاګردانو ته د زده کړو ترڅنګ د تربیت ترڅنګ موږ دوی ته اقتصادي پوهه ورزده کوو او اقتصادي پوهه په اوس وخت کې زموږ د نسلونو یوه جدي اړتیا او ضرورت ده. د اشرف ښوونځی په بني حصار میرویس ښارګوټي 2م سړک کې موقعیت لري. تاسو ته به دقیق ادرس بیا هم په سکرین باندې ښکاري. که چیرته تاسو په همدې سیمه کې ژوند کوئ، تاسو ډیر بختور یاست چې د استاد مکتب هلته دی او تاسو پکې داخله وکړئ، خپل اولادونه د زده کړو، تربیت او اقتصادي پوهې لپاره ورولېږئ. او ډیر کم فرصت د داخلي لپاره پاتې، محدودې ورځې پاتې دي. نو دا چانس له لاسه مه ورکوئ. اشرف ښوونځي ته لاړ شئ او زده کړئ.